دوه جملې ځکه په الماني ژبه باندې کله چې موږ چاته وایو ته د څه شي په اړه فکر کوې، دا جمله په الماني ژبه داسې وایو über was denkst du nach، یا د څه شي په اړه فکر کوې. نو دوستانو تاسو خپل جواب ورته ویلی شئ. د مثال په تور زه مثال ورکوم، زه د دې په اړه فکر کوم چې ولې زه لا هم مجرد پاتې یم یا مجرد یم. دا جمله په الماني ژبه داسې وایو ich denke darüber nach warum ich immer noch ledig bin. Ich denke darüber nach warum ich immer noch ledig bin، یعنی تر اوسه پورې ولې مجرد پاتې یم. الله دې د ټولو قسمتونه او نصیبونه ښه کړي.